سلامونه، بیا مو هم وخت په خیر. ستړي مه شئ، د خپرونې وروستۍ شېبې دي. په وروستۍ شېبو کې مونږ مخکې یاده وکړل چې پر سکتې باندې غږېږو. یو قلبي سکته ده او یو هم مغزي سکته ده. دا دواړه ډېر مهمې دي او ډېر کسان ورڅخه یعنې ویره لري په دې باندې. نو غواړو چې نن پر مغزي سکتې باندې وغږېږو چې دا څه ډول مرض دی او همداراز تداوی یې څه ده او علایم یې څه دي او تر څنګ یې څنګه موږ کولی شو چې مخنیوی یې وکړو. ډاکټر صاحب خادم حبیبزی د داخلي امراضو متخصص راسره دی، غواړو چې له دوی سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، السلام علیکم. سلامونه، نیکې هیلې، هیلهمند یم چې تاسو روغ او جوړ اوسئ او خاص سلامونه او ښه درناوی هغو کسانو چې زموږ برنامه ویني او لایف ویني او هیلهمند یم چې جوړ او روغ او ډېره مننه. تاسو نو نن د کاپیسا نه هم پاتې شولئ ځکه هلته دنده ده او د دندې نه پاتې شولئ. خیر ده، دا خو زموږ مسؤلیت دی او مجبوره یو او مکلف یو من حیث د یو ځوان، من حیث د دې چې باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل سي. د دې دا واقع دا حال د دې ناروغیو واقعات او حوادث ځکه زیات دي، نو موږ ډېر وسو کولی چې خلکو ته په دې هکله ښه او کافی اندازه معلومات ورکړو ترڅو چې دې حالت نه مخنیوی سپاس از شما دکتر صاحب. دکتر صاحب میشه در ابتدا بگوییم که سکته مغزی چی نوع یک مرض هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سکته مغزی اصلا بیس یا اساسی از اینکه است یک مرض عصبی است، یعنی سبب معافیت یا تخریب عصب میشه یا اعصاب میشه، مغز میشه که این را به نام برین استروک یاد میشه. در اساس اگر بگوییم یا ریشه‌ای اگر صحبت بکنیم، اصلا این سکته که است یا سکته مغزی را ما اینطور تعریف میکنیم که سکته مغزی عبارت از بند شدن رگ در داخل مغز که سبب عدم جریان خون به مغز میشه و بالاخره حجرات مغز و سلولهای داخلی مغزی با کمبود مواد غذایی، با کمبود خون رسانی مواجه میشن. یا به عباره دیگر هرگاه در داخل مغز رگ پاره شوه یا ای که به اصطلاح عامیانه و ساده که بگوییم که از هم بس کلانه یا پاره شوه یا از هم چیر شوه یا سوراخ شوه یا ای که چون از اثر ضعفیت رگ، از اثر بند شدن یا از اثر فشار زیاد، بالاخره قسمت بعدی که بعد از پاره شدن رگ می باشه دوج خون کم شوه، بالاخره دو حجرات مغزی خون نرسه، میره به نام سکته دماغی یاد میکنه که به اصطلاح دیگه هم برش سکته یا خونریزی دماغی هم برشان میگه. کوم عوامل دی ډاکټر صاحب چې دغه موضوع ته لمن راوړي یا هم سکته مغزي را پیدا کوي؟ کوم موضوع ګوري دلته یو شی چې ډېر موږ ته مهمه دي هغه اسبابو باندې چې همدغه خبره ده چې باید موږ په اسبابو باندې په کافي اندازه خبرې وکړو. دلته ډېر شی چې موږ ته ډېر مهم دی هغه دا دی چې یوازینی شی چې هغه موږ ویلی سو هغه سن دی، یعنی عمر دی. څومره چې عمر زیاتیږي زمینه امکانات دغه زیات وي د سکتې زیاتیږي. عمر چې زیات سو هغه فکټورونه، هغه اسباب چې نور په عمر سره تړلي هغه فعاله کیږي او بالاخره په دې سره مخ کیږي دا کس چې دماغي سکته وکړي. یو عمر دی، یعنی د 15 کلونو پاس نو کله چې د 15 کلونو به سن جګ سي یعنی زیات سي، دلته سبب د دې کیږي چې باید سکته منځته راشي. خو باید نور تشدیدي فکتورونه، هغه عامل، هغه اسباب چې دې ته زمینه مساعدي هغه هم باید موجود وي، نو کولی شي چې بیا دماغي سکته منځته راشي په دغه سن کې، په دغه عمر کې. یو او بل دا دی چې هغه کسان چې چاقي یعنی ډېر وزن زیاتي، نو دا هم کولی شي چې یو عامل موږ ووایو چې دا د سکتې سبب کیږي، دماغي سکتې سبب کیږي یا د مغز فلج، نیمه فلج سبب کیږي ځکه چې مغز ته وینه نه رسیږي او سبب دې کیږي چې مغز فعالیت کم شي. او بل دا دی چې هغه څوک چې نور مشکلات لري لکه وینې غوړې زیاتي، کلسترولش زیاد باشه،
تریگلیسیرایدش زیاد باشن، چربی خون زیاد داشته باشه، یعنی بلند داشته باشه، زمینه سکته مغزی برای این افراد مساعد است. دیگه کسی که سموکر هستن، یعنی دخانیات مصرف میکنه، سیگریت مصرف میکنه و به همین شکل از چرس و از دیگه از اینا مصرف میکنه، معتاد هستن و اینا در اینا این حالت زیادتر هست. و دیگه همچون کسی که الکلیک است، بیشتر نزیس فرمودن کسی که الکل ابیوس است و این الکل ابیوس یا کسی که از الکل استفاده میکنه، این مردم بیشترین آفات سکته مغزی را می داشته باشن. و همچنان دیگه چیزی که برای ما مهم است فشار بلند خون است. فشار بلند خون یگانه سبب بگوییم که اگر اول بگوییم که سبب اصلی و عامل اصلی سکته مغزی چی است؟ فشار بلند شمرده میشه. و دیگه چیزی که برای ما مهم است آفات امراض دیگه غیر از این است. مثلا کسی آفات قلبی داره، مشکلات قلبی داره، یا مثلا قلبش فیل است، یعنی قلبش درست کار نمیته، یا اینکه در قلب دیگه مشکلات های دیگه امراض دیگه است، یعنی یک فاکتور قلبی، مرض قلبی مطرح است، این هم زمینه را مساعد میکنه به سکته مغزی. آفات جگر هست، آفات گرده هست و دیگه همین رقم به همین شکل زمینه سکته را یا آفات دیگه و امراض دیگه ممکن مساعد بسازه و شخص دچار سکته مغزی شود. این بود اسباب و عواملش که میتونیم بگوییم که سکته مغزی چی شود؟ دچار شود. انواع سکته مغزی دکتر صاحب کدام ها است؟ یک نوع است یا چند نوع داره؟ بله. مختلف است. ما سکته مغزی را به به چند بخش تقسیم میکنیم. اول یک سکته که از اثر بند شدن خون، رگ خون ایجاد میشه، و یک سکته که مغزی که او را ما میگیم که خونریزی داخل دماغی. درست است. یکی خونریزی داخل دماغی که هستی به این معنی است که در داخل دماغ رگ پاره میشه و از اثر کدام ضربه؟ از اثر فشار بلند خون. یک. دوم فشار چون زیاد میشه. سوم موجودیت چربی در اطراف رگ، ممکن رگ بسیار نازک بکنه و حساس بکنه، وقتی فشار زیاد شود بالاخره سبب پاره شدن شود. سخت شدن داخل رگ‌های مغز است که هرگاه داخل رگ‌ها در مغز سخت شود و بالاخره اگر به جزئی ترین فشار خون یا فشار قلب مواجه شد، بالاخره سبب پارگیش میشه. چرا؟ ضعیف میشه. ضعیف شدن خود رگ هست که اثر عوامل مختلف هست که این هم زمینه پاره شدن رگ مساعد. همچنان سوی تشکلات رگ است که رگ‌ها به اشکال دیگه جور شده باشه، غیر متناسب. د وینې فشار لږ لنډ پر دې باندې هم غږیږي چې د وینې فشار ولې جګیږي، دغه عوامل څه د دې عوامل منګه کولای شو وایي چې د دې عوامل د وینې فشار عوامل زخت زیات دي. اول د چې روحاً سترس، روحي مشکلات او روحي فشار دا زمینه مساعده چې فشار د وینې جګسي. بل دا دی چې څوک چې وزن زیات وي هم فشار لري، څوک چې شکر ولري هم د فشار، دا کسان دي احتیاط څوک چې د ګردو مرض ولري هم فشار لري، څوک چې د جګر مشکلات ولري هم فشار، قلبي تکلیف ولري فشار. یعنی ټول شیان دي چې د یو څه ناڅه هم اعصابو ته ضربه ورکوي، هم دا چې عوامل دي چې زموږ په لاس کې دي، موږ کولای شو چې کنټرول کړو. بالکل دا کولای شو چې کنټرول. واقعا که پر دې باندې سره ډاکټر صاحب چې دغه څه رقم کولای شو چې موږ هغه علایم وګورو، چې یعنی کوم علایم دي چې موږ په دې باندې پوه شو چې دا سکته مغزي کړی دی. هم راغلو د مغزي سکته علایم ته چې څه علایم لري. ګورئ موږ یو هغه لرو، یو قاعده لرو چې کله چې موږ یو د مریض، هغه مریض چې سکته کړي و مریضی که سکته کرده است با او روبرو شویم چه اعراض می داشته باشه. ببینید در مرحله اول یه است که مریض شعور مریض خوب نمی باشه. شعورش به چی رقم؟ ظاهر مریض می بینیم که مریض آیا مریض دلبدی داره، استفراغ داره، آیا مریض گنگس هست، گنگست بسیار شدید، سردردی بسیار شدید می داشته باشه این مریضا. و دیگه چیزی که برای ما مهم هست اوی است که حرکات مریض است
مثلا روی مریض فلج میشم وقتی که آب میخوره چیزی میخوره از طرف دهنش میریزد و همچنان مریض غیر متحرک است، یک قسمت مریض غیر متحرک است یا پایش حرکتی درست نداره، پایش قرختی داره، سوزنک میزنه، بی‌حس هست، یک طرف مثلا اگر سکته در یک طرف دماغ باشه طرف مقابل فعالیتش فلج میکنه، مثلا سکته طرف راست باشه طرف چپ بازو مثلا حرکت نداره، بازو ضعیف است، دست حرکت نداره، پای حرکت نداره، درست نه شخص گشته میتونه و بالاخره این اعراض می داشته باشه. و همچنان مریض بر علاوه ای که اعراض داره، مریض قضاوت مریض درست نیست، درک مریض درست نیست، کسی را درست نمیشناسه، صحبت کلام مریض در صحبت مریض مشکل می داشته باشه یا افازیا میته که ما برش میگیم، یعنی نیمه گونگتو برته ورکی کنه، گونگی و دید و په لیدو کې مشکلی څوک صحیح نه پیژني، تفکر او په قضاوت کې مشکلی، خبره صحیح نه اوري. په دې حالاتو کې هغه اولیه پیشنهادات د ډاکټرانو چی ورته ګوري کله چې موږ دا عوامل موږ ګورو چې دغه عوامل دا شی اولین شی چې موږ په دې کې اقدام وکړو اول دا دی چې مریض فشار کتل سي. مریض وګورو چې مریض ته کم چیزونه موږ ته اول دی چې مریض فشار کچيري مریض هیموراجیک یعنی هغه دا خونریزي دماغي ولري رګ چیرې سوی، نو دلته موږ په کار دا دی چې مریض فشار هغه داخل د مغز کم فشار چې هغه باید کنټرول سي، ځکه مریض ډېر بدوالی لري، مریض ډېر حالت کانشس ډېر خراب دی. اوس مریض په کور کې دی، مثلا په کور کې دی، کور کې څه کول پکار دي چې ډاکټر ته رسیږي؟ کور کې موږ باید دا کارونه ورته وکړو. کور کې اول دا دی چې تر یو حده اوس کولای چې مریض باید صحیح سنټر ته باید ورسه، اولین کار دا کولای شو ورته. دوم دا دی چې مریض کچيري مثلا فشار ولري هغه باید کنټرول سي، یعنی دوا د فشار باید ورته ورکړل سي. نور دا دی چې کومې دواګانې خاصې چې دي په کور کې موږ خاص دو مریضانو ته چې نشو کولای، ځکه چې باید یو صحیح سنټر ته ورول سي، هلته باید هغوی سره مشوره وسي، هغوی باید هغه خاص مرکز ته راجع کړي تر څو چې وسي کولای چې هغه مسلکي او مخصوص کس چې د دې بخش دی هغه باید ورته لاسرسی ولري تر څو چې دا مریض، یعنی موږ یو مخکې د هغې نه باید وقایه باید وکړو. وقایه دا ده چې باید فشار که چیرې جیږي پوه سي چې دغه کس فشار لري، پوه سي چې چربي جیږه ده، وینې غوړې جیږ دی، شکر لري، نور فکتورونه لري، زړه تکلیف لري او دې مریض د حالت د ډېر دی مساعد دی، مستعد دی، یعنی ډېر ورته کاندید دی، نو باید دغه شیان مخکې باید کنټرول سي. کور کې باید مالګه کمه استفاده سي، کور کې باید دغه شیان دي چې باید موږ په ابتدا یعنی مخکې د سکتې نه کله چې سکته راغله نو اولین قدم دا دی چې موږ کولی شو دا یو صحیح سنټر ته بوزو او هلته یا بستر سي یا مخصوص کس. تداوی هم داره دکتر صاحب مرض؟ بله تداوی داره. این تداوی مربوط است به شدت مرض که شدت مرض چقدر است. اگر قرار باشه که مریض یک طرفش مطلق فلج هست و هیچ حرکت نداره، مریض مطلق صحبت نمیکنه، مطلق مثلا دیدش خراب است یک طرفش، این تداوی تا خیلی وقت به کار داره تا اینکه فاکتورهای تشدید کننده بالکل گم شود، تا اینکه مغز آهسته آهسته فعالیت خود آغاز بکنه. تقریبا 1.5 سال تا 2 سال میتونه تداوی شود، اما به او اندازه اولیه به هیچ صورت بر نمیگرده که شخص نرمال و شخصی که در ابتدا چگونه صحت داره به او شکل نمیشه، اما تا حد میتونه از حالتهای بعدی، از حالتهای ناگواری که ای در پی خود داره ممکن ما جلوگیری بکنیم. تداوی دوایی داره، تداوی وقایوی داره که ما بتانیم به بیشترین به خوبترین شکل به این مریضا دسترسی پیدا بکنیم. دکتر صاحب کدام قسمت های بدن بیشتر آسیب می‌رسد؟ اولین چیزی که این مرض میخواه او را معاف بکنه مغز است، حجرات مغزی را معاف میسازه. حجرات مغزی برای شما معلوم است، برای همه ما میفهمیم که مغز کنترل کننده همه اعضا است، حتی قلب کنترل میکنه، حتی اعضای دیگر کنترل میکنه. صحبت، حرکت،
تفاهم، فهم، قضاوت، درک، همه چیزا مربوط به مغز میشه. هرگاه مغز معاف شوه، حجرات مغزی معاف شوه، به ریز خون نرسه یا بالایش خون ریزی شوه، بالاخره امی است که فعالیت حجروی، فعالیت حجرات عصبی کم میشه. وقتی کم شوه امی است اعضای حرکی خراب میشه، صحبت خراب میشه، دید ما خراب میشه، ما صحیح دیده نمیتونیم. و همچنان سیستم های دیگر مثلا اگر بالای سیستم سکته در جای باشه که سیستم تنفسی را در قسمتی که سیستم تنفسی کنترل میشه اونجا که سکته شود سیستم تنفسی بالکل معاف سبب مرگ میشه، مرگ انسان میشه. هرگاه سکته در اون ساحه شود که قلب کنترل میشه، اگر قرار باشه که اونجا خونریزی شود یا رگ خون بند شود، بالاخره فعالیت قلبی از بین میره. د زړه ناروغي خو یعنی د زړه سکته خو ډیره زیاته یعنی خطرناکه ده. ډیر کسان ورنه ډار لري، یعنی امکانات ډیر کم دي د ژوندي پاتې کېدلو. هغه چې په وخت ډیر کم دی. مغزي سکته څه رقم ده؟ د مغزي سکته چې دی هغه عین همدغسې دی، همداسې یو لیول کې دی. یعنی په ډیری حالاتو کې داسې یو وضعیت منځته راځي چې څوک مغزي سکته وکړي، دوه نه تر 3 ورځو پورې 4 ورځو پورې شدت پورې اړه لري چې مریض څومره سکته یې څومره شدیده ده. که چیرې په اوایلو کې په 40 ساعته اولو کې یا په اوایلو ورځو کې دا یو ښه سنټر ته بوتل سي او هلته وروستل سي او هلته یو خاص ډاکټر، مخصوص ډاکټر یا متخصص دی د خپل نظر لاندې ونیسي او دته تداوي وکړي. که چیرې داخل د مغز ته خونریزي، هغه خونریزي مغز عملیاتي کې خونریزي هغه کېږي، باید وایستل سي یا وینه باید وایستل سي. او که چیرې رګ بند نو د دې رګ بندېدو دپاره باید امکان، یعنی تر یو حده موږ کولی سو په اوایلو کې مریض ته کومک وکړو. او که چیرې داسې یو حالت دی چې مریض سکته وکړي او دې ته هیڅ توجه صحیح ونیسي، لکه ډیری کسان داسې دي چې سکته کوي او هغه ځایو ته یې وروړي، جایای ساحه میبرن. البته قریه و دهات است، درست اونجا مرکز صحی، سنتر صحی وجود نداره، شخص مسلکی نیست، پس همی است در بیشتر حالتا مریض در راه و یا 2-3 روز بعد فاکتورهای تشدید کنندهش کنترل نشد، بالاخره مریض دای شده از بین رفته دیگه. او غذایی موضوعات کوم موضوعات بالکل په غذایی مواردو کې موږ ویلی سو د درنو هیوادوالو ته، هغه څوک چې دې ته ډیر مستعد دي، دې ته ډیر مخامخ دي، اول دا دی چې خپل فشار دې کنټرول کړي. خاصه دوا لري چې باید فشار دوا دې باید وخوري. پوه سه چې زه وروره فشار لرم او یوازینی عامل د سکتې فشار دی. که چیرې وینې غوړې زیات دي، هغه چیزونه ونه خوري، یعنی د غوړ مصرف دی باید بالکل خپل پرهیزانه دا باید وکړي. بل دا دی چې د مالګه ده باید کمه وخوري، ځکه زمینه هم فشار ته برابر هم د رګونو سختوالي ته برابر. کله رګونه سخت هغه سي کلک سي، نو دا دې ته زمینه مساعدي کې چې سکته هم قلبي و هم دماغي. بل دا دی چې ورزش وکړي. که چیرې وزن زیاتی نو دا باید ورزش وکړي تر څو چې خپل وزن څه کړي راکم کړي. او نور دا دی چې خپله زیاتره په غذایي موادو کې مثلا د سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سره غوښه ونه خوري، گوشت سرخ ما برش میگیم. این یگانه عاملی است که سبب لنفتن فشار میشه. میتونه مریض یا اینکه کسی به این وضعیت دچار است یا به این برابر است کاندید است، باید از پروتئین های نباتی استفاده کنه، نه اینکه پروتئین های حیوانی مثلا از گوشت سرخ و از دیگه چیزا. باید از پروتئین های نباتی استفاده بکنه، مثلا از حبوبات استفاده بکنه، از لوبیا استفاده بکنه، از نخود استفاده بکنه. بیشترین یگانه چیزی که بسیار زیاد خوب میگه که همین روغن کنجد، روغن مثلا پنبه‌دانه، روغن زغیر، روغن زیتون، این کسی که مثلا واسه توان از ایراد باید کوشش بکنه از این روغن استفاده بکنه تا اینکه چربی خونش، تا اینکه مثلا دوینی غواړي، ځکه یو زمینه مساعده دې ته دا باید کم. یعنی مهمه هم دا ده چې مخکې نه وقایع وشي او ورزش ډېر مهم دی. ورزش ډېر مهم دی. زه وایم چې باید ورزش. زمونږ همکار هارون جان د باډۍ د جوړولو لپاره ورزش کوي. وایم باډۍ مه جوړوه، صحتمند اوسېږه. صحتمند است. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغله زموږ سلامت. قربان. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. خپل صحت ته ډېر زیات پام وکړئ. که چېرته غواړئ چې یعنې
مونږ هر څه کولای شو، کار بم پیدا شي، وظیفې بم پیدا شي، ډیر فرصتونه هم پیدا شو که چېرته مونږ صحتمند اوسو. هغه څه وایي چې جان و جور پاچاهی است، دقیقاً این یک بله. پاچاهی کلان هستند. پس به خاطر صحتمندی خودتان هغه څه چې ډاکټران تاسو ته وایي هغه عملی کړئ او ورزش وکړئ. ورزش د باډۍ بم جوړوي او همداراز ترڅنګ یې تاسو صحتمند هم ساتي. خدای پامانی کوو. آها، ناگزیر با دوستای عزیز خداحافظی کنیم و با دکتر صاحب یک جای ما هم بریم. دوستای عزیز، قسم هیجان گفت بیشتر به صحت خود توجه کنین. تا فردا که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. خدا کنه که همگیتان جور و صحت و سلامت باشید.